افغانستان د ښوونځیو او پوهنتونونو ته د ښځو او نجونو د ورتګ پر بندیز بیا غور وکړي. عمومي منشي انتونیو ګوتریش د جنوري د 24 پر مناسبت چې د پوهنې نړیواله ورځ ده په خپل ټویټر پیغام کې له اسلامي امارت غوښتي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د ورتګ پر بندیز بیا غور وکړي. انتونیو ګوتریش یو ځل بیا د نجونو پر زده کړو بندیز غندلی او ویلي دي هغه وخت راغلی چې ټول تبعیضي قوانین او کړنې پای ومومي او زده کړو ته لاسرسی رامنځته شي. د پوهنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي ادارې د یونسکو د نړۍ له خلکو غوښتي چې له زده کړو بې برخې افغان نجونو او ښځو سره خواخوږي وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش وایي زه په ځانګړې توګه د افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتنه کوم چې ثانوي زده کړو ته د نجونو د لاسرسي بندیز لرې کړي. زه هغه هیوادونه هم هڅوم چې د دې ټولنې د راتلونکو غونډو په سر کې ښوونې او روزنې ته ځای ورکړي.